زما په نظر باندې یولرنا کولی شي چې افغانستان فعلي اقتصادي مشکل حل کړي په فریلانسنګ باندې. ګوري متوجه شي چې فریلانسنګ انډستری تقریبا 1.8 تریلیون ده. په دې جمله کې زیاترین فریلانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، بیا بنگلاديش دی. لیکن پاکستان زمونږ همسایه کې لکهاو فریلانسران دي. یو فریلانسر په اوسط ډول باندې $25 د ساعت پیدا کوي. لیکن په افغانستان کې موږ ټوټل 10 فریلانسران لرو. په یولرنا طریقې باندې موږ کسانو ټرین کړي دي او فریلانسنګ کورسونه هم موږ ریکارډ کړي دي چې ډېر په اسانه ډول باندې دوی چې کوم کسب ته زده دي، که هغه ته انګلیسي زده ده، که ګرافیک ډیزاین زده ده، ویب ډیزاین، چې هر کسب زده دی، اسلامیات زده دي، ته به فکر ونه کړې چې زه به څنګه د خپل کسب انټرنیټ باندې خرڅولی شم. لیکن ته یې کولی شې، ته باید فقط طریقه زده کړې. نو که چېرته مو وکولی شو د کال 10,000 کسان تربیه کړو یولرنا په طریقه باندې او خلک فریلانسنګ سکل زده کړي، طریقې زده کړي، څنګه انټرنیټ کې پیسې پیدا کړي، څنګه آنلاین کار وکړي، انشاءالله مطمئن یم چې د افغانستان مشکل حلیږي. متوجه شي چې سروې وی چې په 2023 کال کې بلکې 2025 کال کې 15% کارونه به اکثر آنلاین وي، خصوصا د پاندیمیک کې. دا سروې 2019 کال کې شوی و. په دې کرونا وخت کې اوس تقریبا 80% کارونه اسنم خلک آنلاین کوي. مثلا یولرنا وګوره، ټول کارمندان په یو ځای کې نه دي، موږ بيخي دفتر نه لرو، بلکې زموږ کارمندان مختلف ځایونو کې دي. په همداسې تاسو ټویټر او فیسبوک وګورئ، اکثر کارمندان په مختلف ځایونو کې دي. یعنې داسې ډېر کمپنیګان تاسو لیست کولی شم چې کارمندان بيخي دفتر فزیکي دفتر نه لري، خلک آنلاین کار کوي. نو که زما به اراده دا وي او ارزو به مې دا وي خلکو ته چې یولرنا ته راشي، موږ کورسونه لرو، دا طریقې زده کړي، انشاءالله حلال رزق خپل فامیل ته پیدا کړي او مطمئن چې د افغانستان اقتصادي مشکل په دې لار ډېر په اسانه حلېدلی شي. او د اسانه او اخري لار هم ده، ځکه چې تاسو پر موږ نور لارې برابر هغه ته کلونو وخت پکار دی. لیکن ټوټل ته کولی 6 میاشتې ته 1 کال پورې ته دا کسبونه زده کړي او اتوماتیک ځان ته انشاءالله آنلاین پیسې وګټي. جزاک الله خیر چې موږ ته وخت راکړو او امید لرم چې خلک یولرنا ګټه واخلي، ځکه هم دې دپاره موږ جوړ کړی دی.